ای وروره راځه چې د ګودام ډیټابیس جوړول له صفر څخه در وښیم. اول ځو پیج لیاوټ ټاب ته، هلته شیټ رایټ ټو لیفټ باندې کلیک کوو څو صفحه له ښي اړخ څخه شروع شي. درې خانې جوړوو، جنس، تعداد، نیټه. دغه درې خانې مرج کوو او په منځ کې واردة ګودام لیکو. اوس به لږ رنګ روغن ورکړو. لاندې صف کې یو څو اجناس او تعدادونه لیکو. بیا دغه ساحه انتخابوو، کنټرول ټي وهو ترڅو جدول جوړ شي. هیډر چک مارک کوو او اوکی کلیک کوو. صادره ګودام لیست جوړولو لپاره د صادره ګودام د اجناسو کالم ته ځو، ډیټا ټاب ته ځو، هلته ډیټا ویلیډیشن انتخابوو، لیست انتخابوو. د واردة ګودام د اجناسو کالم انتخابوو ترڅو همغه لیست دلته راشي. د جنسونو لیست انتقالولو لپاره د واردة ګودام د اجناسو کالم ته ځو، کاپی کوو، بیلانس شیټ ته ځو، جنس کالم انتخابوو، ښی کلیک کوو، پیسټ سپیشل، بیا ډیټا ویلیډیشن انتخابوو. اوس به دلته هم همغه اجناس راښکاره شي. د بیلانس معلومولو لپاره راځو دلته مساوي او بیا سم اف قوس شروع، بیا راځو دغه علامت باندې کلیک کوو. بیا راځو واردة ګودام اجناس رنج انتخابوو، د بیلانس جنس او د واردة ګودام تعداد انتخابوو. بیا منفي علامت وهو او بیا دغه سم اف فارموله تکرارو، خو دا ځل د صادره ګودام اجناس رنج انتخابوو، د بیلانس جنس انتخابوو، د صادره ګودام تعداد انتخابوو. یعنی بیلانس په څه شي واردة منفي صادره. په دې طریقه به ستا ګودام اتومات حسابیږي او هر کله چې جنس داخل یا صادر شي بیلانس به تازه شي. که غواړئ دا تمرینی فایل او نور ډیټابیسونه وړیا ډاونلوډ کړئ، زما پروفایل اول فالو کړئ او بیا عکس کېکاږئ.